بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمن اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم، په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم د زړه ساتنه او د زړه پالنه. درنو اوریدونکو، موږ او تاسو د خپلو زړونو ساتنه او پالنه هله کولی شو چې د توبې اراده مو دائمي وي، موقتي نه وي. کله چې زموږ او ستاسو د توبې اراده دائمي وي، یعنې په ګناه باندې پښیمانه شو او ګناه په دې ساعت کې پرېږدو او تل لپاره د عزم او تصمیم ولرو چې بیا به ګناه نه کوو، نو زموږ رابطه به د لوی الله سره ټینګه شي او رابطه به مو له شیطان سره پرې شي. او که خدای مه کړه د توبې اراده موقتي وه، نن مو توبه کوله او سبا بیا په ګناه سر وو، سبا مو بیا توبه کوله او بله ورځ بیا په ګناه سر وو، نو زموږ رابطه بیا د الله سره شلیږي او رابطه مو د شیطان سره ټینګیږي او دا د دنیا او د آخرت تباهي ده. بلکې زموږ لپاره تر ټولو بهترینه ورځ، زموږ لپاره تر ټولو د کامیابي ورځ هغه ورځ ده چې په هغې ورځ کې الله موږ ته بښنه وکړي او الله زموږ توبه قبوله کړي. که زه له اوریدونکو څخه پوښتنه وکړم چې ستاسو په ژوند کې تر ټولو ښه ورځ کومه وه، ښایي ځینې ووایي چې د واده ورځ او ځینې راته نورې ورځې وښیي. خو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د اصحابو له ډلې څخه یو صحابي په نامه د کعب بن مالک چې هغه د تبوک په غزوه کې حاضر شوی نه و، د هغه په دې کار سره محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر په غصه شو او ټولو مسلمانانو ته محمد رسول الله امر وکړ چې تر 50 ورځو پورې د کعب بن مالک سره خپلې اړیکې وشلوي او خبرې ورسره ونه کړي. تر 50 ورځو وروسته الله رب العزت کعب بن مالک رضی الله تعالی عنه ته بښنه وکړه او د هغه د بښنې په تړاو له آسمان نه د قرآن کریم آیت نازل شو. له همدې امله کعب بن مالک تر 50 ورځو وروسته جماعت ته ورننوت او وګورئ چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تر 50 ورځو وروسته کعب بن مالک ته څه وایي؟ هغه ته وایي یا کعب ابشر بخیر یوم طلع علیک منذ یوم ولدتک امک تاب الله علیک. ای کعبه، ستا د تولد او ستا د پیدایش له ورځې راهیسې ما ته ستا په ژوند کې د ښې ورځې زیری راکړه، الله ته وبښلې. یعنې ستاسو په ژوند کې تر ټولو ښه ورځ هغه ده چې الله تاسو پکې وبښي، او همداراز تر ټولو ښه او خوږه ورځ هغه ده چې له خپلو زړونو څخه ګناوې پاکې کړئ او الله رب العزت تاسو وبښي. نو راځئ درنو اوریدونکو چې د تضرع او د عاجزي لاسونه الله ته لپه کړو، د ګناهونو نه لاس واخلو، نیکو عملونو ته مخه کړو، د خپلو زړونو ساتنه او درملنه وکړو چې الله رب العزت موږ په دنیا کې او په آخرت کې سرفرازه او کامیابه ولري. یقین په الله وکړئ چې عزت په دین کې دی، عزت د الله په طاعت کې دی، عزت د الله په عبادت کې دی، عزت د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د خبرو او د ویناو په منلو کې دی، بل څه کې عزت نشته. او زموږ بهترینه ورځ، کامیابترینه ورځ به هغه وي چې الله زموږ توبه قبوله کړي او الله موږ وبښي. د دې برخې تر ټولو وروستۍ او ښکلې بیلګه د مالک بن دینار رحمه الله توبه ده. خو مالک بن دینار به تاسې نه پیژنئ چې هغه څوک دی. مالک بن دینار د تابعینو په ډله کې تر ټولو مخکښ تابعی و. دا خبره ډیره مشهوره ده چې مالک بن دینار به ټوله شپه ژړل او ویل به یې ای زما پروردګاره، یوازې ته پوهیږې چې جنتیان به څوک وي او جهنمیان به څوک وي.
او زه به په دغو دوو ډلو کې له کمې یوې څخه وم. ای زما خدایه ما د جنتیانو په ډله کې حساب کړه او ما د دوزخیانو په ډله کې مه ګڼه. مالک بن دینار به ټوله شپه جړل او دا دعا به یې کوله تا کله داسې کړي دي؟ آیا کومه شپه دې اوښ کې د سترګو نه تویې کړي دي؟ الله ته دې د تضرع او د عاجزي لاسونه لپه کړي، توبه دې ویستلې چې یا الله ته پوهیږې چې جنتیان څوک دي او جهنمیان څوک دي، ما د جنتیانو په ډله کې شامل کړه او د جهنمیانو نه مې وژغوره. تاسو د مالک بن دینار عبادت ته ښه ځیر شئ. دا هماغه مالک بن دینار دی چې د ژوند په لومړنیو وختونو کې دومره ډیر تقوادار او پرهیزګاره نه و. مالک بن دینار پخپله وایي ما خپل ژوند په ګمراهي، مستی او سرغړونې سره پیل که. په خلکو به مې ظلمونه کول، د هغوی حقونه به مې تر پښو لاندې کول، خلک به مې وهل ټکول. لنډه دا چې تر ټولو ظالم او زورونکی انسان وم. هیڅ داسې ګناه نه وه چې ما نه وه ترسره کړې. خلک زما د ډیر ظلم او نافرمانیو په وجه له ما نه بیزاره شوي ول، او چیرته به چې زما نوم یادېده خلکو به د الله نه پناه غوښتله چې دا خو ظالم بدبخته او داسې انسان دی چې د خلکو حقونه خوري او په خلکو باندې تیری او ظلم کوي. مالک بن دینار وایي یو ورځ مې په زړه کې دا خبره را وګرځېده چې زه نکاح او واده وکړم او الله رب العزت ما د یو لور پلار کړي. مالک بن دینار وایي ما واده وکړ، نکاح مې وکړه او الله رب العزت د فاطمې په نامه ماته یوه لور راکړه. او فاطمه په ما باندې ډیره زیاته ګرانه وه. هر څومره به چې فاطمه لویېدله او غټېدله هماغومره به زما په زړه کې هم ایمان قوي کېدو او ګناه به کمېده. کله به چې فاطمې زما په لاس کې د شرابو جام لید نو زما څنګ ته به راغله او هغه به یې رانه چپه که. ته به وایې چې الله دغه کار ته اړویسته. دا په داسې حال کې چې فاطمه لا 2 کلنه شوې نه وه، خو چې ما به د شرابو جام راپورته که چې زه شراب وڅکم نو فاطمه به راغله زما خواته او هغه د شرابو جام به یې په ځمکه باندې واړو. مالک بن دینار وایي هر څومره به چې فاطمه لویېده زما ایمان به هم ورسره زیاتېدو او خدای ته به نږدې کېدم. په دې توګه ورو ورو له ګناهونو څخه لرې کېدم. په همدې کې وخت تېرېده تر څو فاطمه 3 کلنه شوه. مالک بن دینار وایي که چې فاطمه 3 کلنه شوه نو د الله رب العزت فیصله وه فاطمه وفات شوه او مړه شوه. له همدې امله له بدو بدتره شوم. ټول صبر او زغم مې ختم شو، حتی 1000 صبر مې هم په وجود کې پاتې نه شو. داسې صبر زما په وجود کې پاتې نه شو چې د دغو ګناهونو په وړاندې زما مرسته وکړي او زما مرستندوی شي. مالک بن دینار وایي چې کله فاطمه مړه شوه وضعیت مې لکه څنګه چې و تر هغو بدتره شو او شیطان را باندې خپلې لوبې پیل کړې. ان تر دې چې یوه ورځ شیطان راته وویل ته به نن دومره مست شې چې په ټول عمر کې به دومره نه وي مست شوی. مالک بن دینار وایي نو له ځان سره مې پریکړه وکړه چې باید مست شم او شراب وڅکم. ټوله شپه مې شراب وڅکل، په وار وار مې وڅکل تر څو ګڼو خوبونو او خیالاتو چاپیره کړم. دا د حضرت مالک بن دینار خبرې دي چې تاسې واورېدې. نو اوس خوب ویني او دا خوب یې رښتیا دی. هغه وایي ما په خوب کې ولیدل چې د قیامت ورځ را رسېدلې ده. لمر تیاره شوی، دریابونه او بحرونه ټول په اور باندې بدل شوي دي. ځمکه په لرزېدو ده، خلک د الله په حضور کې بربند ولاړ دي او ډلې ډلې ولاړ دي. او زه هم د هغو خلکو په منځ کې یم. او بیا مې یو غږ واورېد چې ویل یې فلانکیه د فلانکي زویه زر کوه د خپل رب په وړاندې حاضر شه. مالک بن دینار وایي د دغه غږ په اورېدو مې ولیدل چې کم کس وغوښتل شو څېره یې له ویرې تکه توره واوښته او بیا غږ وشه مالک بن دیناره زر کوه او د جبار خدای په وړاندې حاضر شه. مالک بن دینار وایي د دغه غږ له اورېدو وروسته مې پام شو چې زما په شاوخوا کې ولاړ خلک یو هم نشته، یوازې پاتې یم. داسې یوازې چې ته به وایې د محشر په میدان کې هیڅوک هم نشته.
بیا مې یو لوی او ځواکمن مار ولید چې خوله یې خلاصه کړې او زما په لور په تیزي سره را روان دی. ما هم له سختې ویرې په منډو پیل وکړه. په منډو کې مې یو ضعیف او ناتوانه سپین ږیری ولید. هغه ته مې ځان ورساوه او ورته مې ویلې چې ما د دغه ځواکمن او غټ مار نه خلاص کړه، کنې ما به اخوري، تباه به مې کړي. هغه سپین ږیري راته وویل ضعیف یم، ناتوانه یم، زه د دغه کار توان نه لرم، خو په دغه خوا منډې کړه، ښایي چې ترې خلاص شي. مالک بن دینار وایي هغه ضعیف او ناتوانه سپین ږیري چې کومه لار را وښودله په هغه لار باندې روان شوم. خو چې کله مې وروسته کتل هغه ځواکمن او غټ مار هم راپسې دی، ما نه پرېږدي. بالاخره داسې یو ځای ته ورسېدم چې هلته اور و. نو له ځان سره مې ویلې چې د ځواکمن او د غټ مار نه مې د خلاصون د یېرې منډې وکړې، اوس باید په اور کې وولېږم. ډیره سخته ورځ د درنو اوریدونکو. دا د حشر ورځ مالک بن دینار په خوب کې ویني، خو دا حقیقي موږ او تاسو پسې را روانه ده. ترې خلاصون نه لرو. راځئ د هغه وخت دی اوس د تضرع د عاجزي لاسونه الله ته لپه کړئ او د خپلو ګناهونو بښنه د الله نه وغواړئ چې په هغه ورځ کې تاسو د ویرې نه په امن کې اوسئ او الله رب العزت مو جنت ته ولیږي. مالک بن دینار وایي په همدې وخت کې دا شامار او ځواکمن مار ما ته رانږدې کېدو. له همدې امله بیرته راوګرځېدم او تر هغه سپین ږیري مې ځان ورساوه او هغه ضعیف او ناتوانه سپین ږیري ته مې په الله قسم ورکه او ورته مې ویلې ستا دې په الله وي ما له دغه ځواکمن او غټ مار څخه خلاص کړه. هغه ضعیف او ناتوانه سپین ږیري زما په حال زړه وسوځوه او ویې ژړل. بیا یې ویلې تا ته معلومیږي چې زه خو ضعیف او ناتوانه یم او نشم کولی چې تا له دغه ښامار او د دغه غټ مار څخه خلاص کړم. خو د دغه غره په لور منډې کړه، ګوندې ترې خلاص به شي. مالک بن دینار وایي د غره په لور مې منډې کړه. هره شیبه به دا ځواکمن او دا غټ مار ما ته رانږدې کېده. په غره کې مې ماشومان او واړه کوچنیان ولیدل. د ماشومانو چیغې مې واورېدې چې ویلې فاطمې پلار ته دې ګوره، فاطمې پلار ته دې ګوره. مالک بن دینار وایي زه پوه شوم چې هغه زما لور ده. نو دا وخت چې له هغه هلاکوونکي مار څخه د خلاصون لپاره مې 3 کلنه مړه شوې لور لرله، خوښ او خوشحاله شوم. زما لور په خپل ښي لاس سره زه ونیولم او په خپل چپ لاس سره یې هغه ځواکمن مار وشړه. زه د سختې ویرې له امله لکه مړ سړی داسې شوی وم. بیا هغه فاطمه راغله او زما په غیږ کې کېناستله لکه څنګه به چې دنیا کې زما په غیږ کې کېناستله او ما ورسره محبت کوه. سخته ورځ د درنو اوریدونکو. الله رب العزت دې په موږ باندې رحم وکړي او الله رب العزت دې د قیامت ورځ په موږ باندې آسانه کړي. هلته به ذره ذره حساب در سره کیږي. که تا په پټه کومه ګناه کړې، په ښکاره دې کومه ګناه کړې، خو الله لیدلی د الله نه نه خلاصیږي. فمن یعمل مثقال ذرة خیرا یره ومن یعمل مثقال ذرة شرا یره. الله ویني که دې خیر کړی او که دې شر کړی وي، الله به د آخرت کې در سره حساب کوي. نو اوس چې د مالک بن دینار لور مالک بن دینار ته څه وایي دا به واورو خو د یوې دمې نه وروسته. درنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. مالک بن دینار وایي کله چې فاطمه زما په غیږ کې کېناستله نو دا یې ویلې پلار جانه الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله. آیا د ایمان راوړونکو لپاره لا تر اوسه پورې هغه وخت نه دی راغلی چې د هغوی زړونه د الله له ویرې او د الله له ذکر نه ویلې شي او نرم شي؟ ای زموږ مسلمانانو ورونو، آیا اوس د دې وخت نه دی راغلی چې خپل زړونه د الله په ذکر او عبادت سره نرم او متواضع کړو او الله ته وجاړو او په خپلو ګناهونو باندې توبه وباسو؟ تر کله؟ مالک بن دینار وایي لور مې راته ویلې پلار جانه. نو په ځواب کې ما ورته ویلې لورې
ما ته د دغه ښامار قیصه وکړه، د دغه ځواکمن او غټ مار کیسه راته وکړه، هغه ولې په ما پسې و او تا څنګه ترې خلاص کړم؟ مالک بن دینار وایي زما لور راته ویلې پلاره دغه ځواکمن او غټ مار ستا هماغه ناوړه عملونه او ګناوې دي چې تا یې په ترسره کولو کې هیڅ صرفه نه کوله. تا دغه مار په خپلو ناوړه عملونه او فاسدو عملونو سره لوی که او په دې ورځ کې تا پسې دی ته ترېنه خلاصون نه لرې. نو ای پلاره ته پوهېدې چې د قیامت په ورځ به هر چاته د هغه د دنیا عملونه مجسم شي که ښایسته وي او که بد وي. نو راځئ چې الله ته توبه وکړو، بد عملونه پرېږدو. والله په آخرت کې الله را سره حساب کوي. داسې نه چې د الله په حضور کې شرمنده او سرټیټې ودرېږو. راځئ توبه وباسئ. د توبې وخت لا شته. د تضرع او د عاجزي لاسونه الله ته لپه کړئ. دائمي توبه وباسئ. د خپلو زړونو ساتنه او درملنه په توبې سره وکړئ. الله لوی ذات دی، الله غفور ذات دی، الله رحیم ذات دی. الله به درته بښنه وکړي. مالک بن دینار وایي ما خپلې لور ته وویلې چې هغه ضعیف او ناتوانی سپینګیری څوک و چې ما به ترې مرسته غوښتله، خو هغه به راته ویلې چې زویه زه ضعیف یم، زه ناتوانه یم، زه ستا مرسته نشم کولی. زما لور ما ته وویلې چې هغه سپینګیری سړی په حقیقت کې ستا نیک عملونه و چې ډیر ضعیف او ناتوانه ول. یعنې په دنیا کې د ستا نیکو عملونو نه د ستا ګناهوې ډیرې زیاتې وې چې د هغو نه لوی شامار جوړ شوی و او نیک عملونه د ضعیف ول چې هغه تا ته د یو سپینګیري او د ضعیف انسان په صورت کې ښکاره کېدل او ستا نه دفاع هم نشوه کولی. هغه ستا هغه عملونه ول، نیک عملونه ول چې ستا په حال یې وژړل، ځکه هغه نشو کولی چې تا له ځواکمن مار څخه وژغوري. مالک بن دینار وایي چې په همدې وخت کې زه له خوب نه راویښ شوم او له ځان سره مې چیغې کړې چې الله اوس یې ډېر ښه وخت دی، ای زما پروردګاره اوس یې ډېر ښه وخت دی. یعنی اوس د دې وخت را رسېدلی چې توبه وکړې، لکه څنګه چې د قرآن کریم په مخکینی آیت کې ورته اشاره وشوه چې الله فرمایي الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله. آیا اوس د مؤمنانو لپاره هغه وخت نه دی را رسېدلی چې زړونه د الله په یاد نرم او متواضع شي؟ مالک بن دینار وایي غسل مې وکړه او د سهار لمانځه لپاره له کور نه ووتم. زړه مې و چې توبه وکړم او خپل رب ته ور وګرځم، خو کله چې جومات ته ورننوتم نو امام همدغه آیت تلاوت کو. په مانځه کې ویلې الم یأن للذین ان تخشع قلوبهم لذکر الله. آیا اوس د مؤمنانو لپاره هغه وخت نه دی را رسېدلی چې زړونه د الله په یاد نرم او متواضع شي؟ په دې توګه مالک بن دینار توبه وکړه. هغه ټولو خلکو ته معلوم و چې د جومات په مخ کې به ودرېدو او چیغې به یې وهلې ای سرغړونکو بندګانو، ای غافلو بندګانو، د خپل رب لور ته رجوع وکړئ. ستاسو رب شپه او ورځ تاسو ته بلنه درکوي او وایي چې څوک ما ته یو لیشت رانږدې شي زه به هغه ته د یو لاس په اندازه ورنږدې شم، او څوک چې ما ته د یو لاس په اندازه رانږدې شي زه به د دواړو پرانیستو لاسونو په اندازه هغه ته نږدې شم، او څوک چې زما په لور قدمونه راواخلي زه به د هغه په لور ورمنډې کړم. هغه ظالم سرکشه مالک بن دینار و، خو کله چې خپل رب ته رجوع کوي، د خپل رب ته د تضرع او د عاجزي لاسونه پورته کوي، الله رب العزت څومره جلیل القدره تابعی مفسر او محدث تابعی تیر جوړوي. درنو اوریدونکو، د مرګ نه کله هم خلاصی نه لرو. په دنیا کې داسې کسان شته چې د الله د وجود نه منکر دي، لکه دهریان الله نه مني خو لاکن مرګ مني وای مرګ شته. په دنیا کې داسې کسان شته چې د هغوی الله سره شریکان ګڼي، لکه د مکې مشرکین یا نور مشرکان، خو د مرګ نه منکر نه دي. په دنیا کې داسې کسان شته دی
چې هغوی د الله سره شریک راوړي د قیامت د ورځې نه منکر دي اما د مرګ نه منکر نه دي. هغوی وایي من یحیی العظام وهی رمیم. هغوی وایي اذا متنا وکنا ترابا ائنا لفی خلق جدید. بعث بعد الموت نه منکر دي اما د مرګ نه منکر نه دي. نو مرګ راپسې را روان دی. الله ته به ودرېږو موږ او تاسو د قیامت په ورځ، د حساب او د کتاب په ورځ، د حشر په ورځ باندې ایمان لرو. په دې باندې هم ایمان لرو چې الله رب العزت به ذره ذره را سره حساب کوي. نو راځئ همدا یې وخت دی چې الله ته رجوع وکړو او توبه وباسو. او زموږ د توبې اراده باید دائمي وي، موقتي نه وي. په خپلو ګناهو باندې پښیمانه شو او د پښیماني تر څنګ هغه بد عمل په هغه ساعت باندې پرېږدو او راتلونکي وخت لپاره دا تصمیم او عزم ولرو چې ای زموږ پروردګاره زه به بیا ګناه نه کوم، ګناه ته به نه نږدې کیږم. مه دوکه کیږئ د دنیا په ژوند باندې، مه دوکه کیږئ د دنیا په مادیاتو باندې. راځئ الله ته رجوع وکړئ، فساد پرېږدئ، منکرات پرېږدئ، فجایع پرېږدئ، اختلاف پرېږدئ. یوازې د الله یو دین ومنئ چې هغه اتحاد اتفاق عالی ته بلنه ورکوي. او دا ټول په څه باندې کیږي چې موږ او تاسو الله ته رجوع وکړو تر څو د زړونو درملنه ساتنه او پالنه وشي او رابطه مو د الله سره ټینګه شي او د شیطان سره مو رابطه پرې شي. په همدې هیله قدرمنو اوریدونکو د ځان لپاره او تاسو لپاره او د نړۍ ټولو مسلمانانو لپاره د دائمي توبې غوښتونکی یم چې الله رب العزت په هغې توبې سره زموږ او ستاسو د زړونو ساتنه او پالنه وکړي. په همدې هیله دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په لوی الله سپارم. پاتې ژوندم نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیاب اوسئ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم وهم يفعلون ما يؤمرون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم مشرانو، د روژې مبارکه آخرنۍ عشره ده او دې عشره کې د جمعې مبارکه ورځ ده او غالبا دا د دې عشرې آخرنۍ جمعه مبارکه ده. د دې ورځې ډېر قدر کول او په دې ورځ کې الله تعالی طرف ته متوجه کېدل او خاص کر دا ورځ او دا چند ورځې د الله تعالی په عباداتو کې تیرول او د خپلو ګناهو څخه مغفرت او استغفار طلبول او خپلو ګناهو څخه الله تعالی په دربار کې توبه کښل او د یو ننواتې په شکل د الله تعالی دربار کې کښېنستل او د جهنم څخه د خپل ځان دپاره د ازادۍ کوشش کول.
دا د دې میاشتې دستور دی، دا د دې ورځې لایحه عمل دی. د پیغمبر علیه الصلاة والسلام حدیث مبارک چې دې میاشته کې به مسلمان 4 کاره په کثرت او په ډېر زیات شکل باندې کوي. د ټولو څه مخکې د لا اله الا الله محمد رسول الله د کلمې ذکر کول، که ناست دی که ولاړ دی، که د قیام حالت دی که د آرام حالت دی، که یو طرف ته دی که بل طرف ته دی، نو په کثرت سره د لا اله الا الله کلمه ویل. او دویم نمبر باندې په کثرت سره استغفار طلبول او د الله تعالی په دربار کې د ګناهو څخه بخښنه غوښتل. او دریم په ډیرو غټو تمناګانو باندې او په ډیر شوق او عشق باندې د الله تعالی په دربار کې د جنت د حصول او د غوښتنې خواست کول. او څلورم د ډیر خوف او ویرې په حالت کې او د ډیرې مایوسۍ په حالت کې او د خوف زدنۍ په حالت کې د الله تعالی د جهنم څخه پناه غوښتل. پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي چې مسلمان به په دې میاشت کې دا 4 کاره ډیر کوي. د لا اله الا الله د کلمې ذکر او په کثرت په ډیر شکل سره استغفار ویل او د الله په دربار کې د الله د جنت غوښتنه کول او د الله تعالی څخه د الله تعالی د جهنم او د قیدخانې فنا طلبول. فدې 4 کارو کې چې خاص کر 4م کار دی چې د جهنم څخه فنا غوښتل، دا ډیر قابل د توجه او زموږ او ستاسو د لپاره ډیر اهم عمل دی. فدې وجه باندې ډیر زیات اهم دی چې زموږ دې طرف ته توجه ستنه چې جهنم دی چی جهنم دی څنګه ځای او په جهنم کې د انسان استوګنه څنګه راځي. جهنم د یو ډیر خوفناک ځای نوم دی. موږ او تاسو د دنیا په مصروفیاتو کې داسې مشغوله او د دنیا په مصروفیاتو باندې داسې ننوتلي او د دنیا په مصروفیاتو کې داسې ډوب سوي چې په خدای په قسم د عامو انسانانو سره نه د قبر فکر، نه د جهنم فکر، نه د جهنم د عذابو فکر، نه د جهنم څخه د خلاصېدو فکر. نو په دې خاطر باندې د روژې مبارکه عشره ده او د جهنم څخه د آزادۍ ورځې دي. د هر روژه مات پر وخت باندې الله تعالی په لکونو په کروڑونو انسانان د جهنم څخه آزادوي. بیا چې خاص کر د جمعې مبارکه ورځ راسي، د جمعې د ورځې په مازیګر باندې الله د جهنم څخه دومره انسانان آزادوي لکه د روژې د اوله څخه د درننه پورې څومره آزاد کړي. صرف د جمعې د ورځې په مازیګر باندې دومره انسانان د جهنم څخه آزادوي. نو ستاسو مخ ته د جهنم لږ تفصیل ږدم او ستاسو مخ ته د جهنم څخه د فنا غوښتلو طریقه ږدم. بیا هر سړی عاقل دی، هر سړی بالغ دی، هر سړی د ځان په ګټو او نقصان باندې ولد دی چې په کم شکل په کومه طریقه باندې یو انسان ته ممکن نه په هغه شکل د جهنم څخه پناه غوښتل. حسینا چې د روژې د رحمت عشره تېره سوه، حسینا چې د روژې د مغفرت عشره تېره سوه، او داسې نه چې د روژې د عتق من النار د جهنم څخه د آزادۍ عشره دا هم دغسې را باندې تېره سي او زما استاد د جهنم څخه د آزادۍ نصیب ونسي. د پیغمبر علیه الصلاة والسلام روایات دي، حضرت جبرائیل علیه الصلاة والسلام راغی د پیغمبر علیه السلام حضور ته. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته جبرائیل د جهنم لږ معلومات راکړه، جهنم څنګه ځای دی، د جهنم د اور معلومات راکړه، د جهنم اور په کم شکل باندې تیز دی. حضرت جبرائیل علیه الصلاة والسلام ورته د الله رسوله الله تعالی چې کله جهنم پیدا کړي نو 1000 کاله پای کې اور بل کړي. د 1000 کاله اور بلېدو سره وروسته د هغې اور رنګ تک سروس. الله تعالی په خپل امر سره 1000 کاله دوباره بل کړي چې کله 2000 کاله غور بل سو د تیزۍ په خاطر د هغې رنګ تک ژړ سو. د الله په امر سره الله دریم ځل بیا 1000 کاله بل کړي په دې خاطر چې په دې اور کې تیزي راسي.
نو 3000 کاله بعد د جهنم اور د تیزۍ دپاره چې ولګېدی نو د جهنم د اور رنګ اوس تک تور دی د تاریکې شپې په شکل دی چې نه د هغې په لمبو کې 1000 کمی راځي نه د هغې په سکروټو کې 1000 سړوالی راځي. نو پیغمبر علیه صلات وسلام ته حضرت جبرائیل علیه صلات وسلام وایي چې د جهنم هغه تیز اور دی چې هغه د تیزۍ دپاره الله تعالی په خپل امر سره 3000 کاله بل کړی دی او د 3000 کاله څه وروسته د هغې رنګ د تاریکې شپې په شکل سوی دی او د 3000 کاله وروسته د هغې نه په لمبو کې کمی راځي نه د هغې په سکروټو کې سړوالی راځي. یو بل روایت کې لا راځي چې الله تعالی حضرت جبرائیل علیه صلات وسلام ته وایي چې ته ورسه مالک د جهنم لا چې کومه فرشته د جهنم متصرفه ده او د جهنم پر اور باندې ولاړه ده د هغې څه یو ذره اور راوه دنیا ته چې دنیا کې حضرت آدم علیه السلام دی د آدم علیه السلام اولاد دی د هغې به پر د خپل اور باندې خپل اوقاتو ګزاره کوي پر هغې باندې پخلی کوي پر هغې باندې د اوبو ګرمېدل کوي او په هغې باندې خپل ضروریات پوره کول کوي. حضرت جبرائیل علیه صلات وسلام رالی مالک د جهنم فرشتې له ورته وایي چې یو څه اور وړم دنیا ته چې دنیا کې حضرت آدم علیه السلام او د هغې اولاد پر هغې باندې اوقاتو ګزاره وکړي. مالک فرشته ورته وایي چې څومره اور وړې نو دا ورته وایي چې د یو تمر یابس لکه زموږ په اصطلاح کې دی ته وچه خورما د یوې خورما مقدار چې هغه هم پر دې خپله دانه او منډکه باندې رانغښتي او وچه سوي د یوې خورما قدر ووړه. نو هغه مالک د جهنم ورته وایي چې ای جبرائیله که د یوې خورما د یوې چوارې قدر اور که تا دنیا ته ورښکاره کړې د دنیا او اسمانه او مځکې به د هغې د ګرمۍ سا ویلی سي او په تور اوبو به بدل سي او ټول به سره وبهیږي نو بیا به حضرت آدم او د اولاد ګزاره چیرې کړي. نو د یوې چوارې د اور دا د دنیا غرونه او اسمانونه د دنیا مځکې ودرې دا برداشت نه لري. حضرت جبرائیل علیه صلات وسلام ورته وایي چې چواره پرېږده د چوارې د منډکې د تاکۍ مقدار اور راکړه. نو هغه ورته وایي که د یوې تاکۍ مقدار اور د دنیا ته ورښکاره کړې بیا چې د دنیا څومره زندګي ده بیا به د اسمانه څه یو څاڅکی اوبه د ګرمۍ سره اتو نه سي بیا به پر مځکه باندې 1000 شنګشتیا راپورته نه سي. نو که د یوې منډکې مقدار اور د دې دنیا ته ته ورښکاره کړې د اسمانو مځکو ته. حضرت جبرائیل علیه صلات وسلام د الله تعالی دربار کې خواست کړي یا الله څومره اور یوسم نو الله تعالی ورته وایي جبرائیل 1 ذره مقداره واخ او هغه ذره د سړوالي دپاره د دنیا په یو بې پایانه سمندر کې 80 واره غوټه که چې په هغې کې سړوالی راسي د هغې څه وروسته بیا دنیا ته راپورته که. حضرت جبرائیل علیه صلات وسلام د اور 1 ذره را اخي او د سړوالي په خاطر دنیا په د یو بې پایانه سمندر کې 80 واره غوټه کوي د هغې څه وروسته چې دنیا ته راوړی د دنیا پر یو عظیم او لوړ غر باندې ایږدي او د هغې په خاطر هغه غر ویلی سي د هغې ټوله تنه د هغې ټوله مځکه د هغې ټوله خاوره دا په دودونو باندې بدله سي او هغه دود ولاړ سي یا په ډبرو کې ثبت سي یا په لرګیو کې ثبت سي یا په نورو مځکه باندې ننوځي لیکن د هغې ذرې برداشت دنیا نه لري هغه ذره برته جهنم ته ځان ورسوي. نو نن چې زموږ او ستاسو په کورو کې کوم اور بلیږي چې هغې ته موږ 1 ذره لاس وروړی نسو او هغې د خپل ځان متعلق د 1 ګنټې دپاره برداشتولی نسو دا د جهنم د اور صرف دود دی چې هغه یا په لرګیو ننوتلی دی یا په کاڼو باندې ننوتلی دی چې هغې زما او ستا مخ ته د کولې په شکل باندې پرتې دي او یا په دنیا کې سره خور سوی دی دا د هغې جهنم د اور دود دی چې په دې دود باندې په دنیا کې تاسو وینئ په هغې باندې ډبرې په احاکو بدلیږي په هغې باندې اوسپنې ویلیږي او په هغې باندې د دنیا ډېر درانه کارونه کیږي. نو چې کله د دود دا اثرات دي نو د هغې د جهنم د خودي اور تیزي به په کم شکل او خدا نه خواسته چې د کم نصیب استوګنه په دې جهنم کې راسي او د جهنم د دې اور سره د دې سړي تعلق راسي او دې اور کې د شپه او ورځ تېرېږي بیا به د هغې کم نصیبه زندګي په کم شکل باندې.
دا د میلو تماشو خبرې نه دي، دا د قصو د حکایاتو د مسخرو خبرې نه دي. پر دې باندې زموږ دا ایمان دی، زموږ دا یقین دی، زموږ دا عقیده ده چې دا د جهنم اور زموږ دپاره تیار دی. چې کم سړی په دنیا کې زندگی بې احتیاطه تیروي، چې کم سړی په دنیا کې زندگی په ګناو باندې ککړه تیروي او بغیر د توبې څخه د الله د عذاب لورسي، بیا خو یو د الله رحمت دی، د الله رحمت چاته نه معلومیږي، لیکن د الله قانون او دستور دا دی چې هغه سړی به د دې حالاتو سره مخامخ کیږي. د هغې ګزاره به په دې اور کې راځي، د هغې زندګي به په دې اور کې تېرېږي، د هغې سوځل به د جهنم په دې اور باندې کیږي. یو روایت کې راځي چې د جهنم د ټولو سپک عذاب، یو سړی به د قیامت په میدان کې ګرځي، جهنم ته به الله نه ورشوه کوي. صرف د جهنم یو دوه چمپلان، یو دوی چوټې به د جهنم سره وایستل سي او دی به د قیامت په میدان کې ګرځي او دا چوټې به د دې سړي په پښو باندې ور واغوستل سي. د هغې چوټو اثر به دی چې د هغې د ګرمایۍ په خاطر به د سر مازغه داسې خوټې کېږي لکه د یو کټو چې تیز اور لاندې، او د مزغو ټکهاری به د څنګ ملګري ټوله اوري چې کوم کسان د سره شاوخوا وي، او د هغې اثر به دی چې د دوې زامې دا به د جهنم سکروټې او انګارې، او د خولې څخه چې کومه ساه راوځي دا به د جهنم لمبۍ، او د په نس کې چې کومې کلمې دي یا د نسونه اندامونه او اسباب دي هغې به د نس څه شوی او لاندې د جهنم په میدان کې د قیامت په میدان کې چې دی روان دی هغه به در شا پر دې مځکه ورپسې سکېږي. د کم نصیبه به دا ګماني چې په ټوله انسانیت کې ماته زیات د جهنم عذاب راکول کېږي، لیکن پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي چې په ټولو جهنمیانو کې د دې سړي څخه زیات د جهنم سپک عذاب د بل چا نشي کېدی، چې هغې ته به صرف دوی چوټې د جهنم ور په پښو سوي او د هغې د اثر په خاطر به د دې سړي زامې سکروټي او د دې سړي د سر مازغه به په سر کې خوټ کېږي او د هغې ساه به د جهنم لمبۍ چې د ستوني سره راوځي او د هغې د بدن اندامونه به ټول د بدنه څه شوی او د قیامت په میدان کې به ورپسې سکېږي. او ما درته وی دی چې د خپل عذاب ته وګوري، دی چې د خپل تکلیف ته وګوري، د به عقیده دا وي چې در ما به نو زیات تکلیف انسان په جهنم کې نه وي، لیکن پیغمبر علیه السلام وایي در ټولو کم عذاب، در ټولو سپک تکلیف والا دا انسان دی. چا ته ورکول کېږي چې د هغې صرف دوی چمپلې او دوی چوټې په پښو دي، د هغو اثر دا دی چې د کم چا پښې په جهنم کې د هغې به څه اثر وي، چې کم بدبخته انسان در زنګنو پورې په جهنم کې د هغې به څه حال وي، چې کم انسان در نامه پورې په جهنم کې د هغې به څه حال وي، چې د کم نصیبه شپه ورځ ټوله په جهنم کې تېرېږي او ټوله جسم یې په جهنم کې سوځل کېږي، د هغې د عذاب به څه حالت دی. و چاته عذاب کم نوجوان چې د پیشین په خاطر، د خیال په خاطر، د فخر په خاطر، د ښې ځوانۍ په خاطر هغې د خپلې پیسې در دې بجلکو لاندې شوه کوي او پیسې په دې پښو باندې پرتي، یا په لمانځه کې یا د لمانځه څه د باندې، یا په کور کې یا د کوره څه د باندې، یا په دفتر کې یا په دکانداري کې، هغې د دې خپلې زندګۍ سره، د دې خپلو پیسو سره او د دې خپلو حالاتو سره احتیاط نه کوي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي چې دا عذاب به د هغه سړي په نصیب وي چې هغې د پیشین او د فخر په خاطر باندې خپلې پیسې در بجلکو لاندې پر دې پښو باندې زړولي، نه په لمانځه کې راپورته کوي او نه د باندې راپورته کوي، که په دفتر کې ناست هم دغه حالت دی، که کور ته راغلی دی هم دغه حالت دی. غالبا د بخاري شریف حدیث دی، زموږ عقیده دا ده چې د دې حدیثو کې یوه ذره کمزوري نشته، دا بالکل صحیح او ثابت احادیث دي. که د چا په زړه کې راځي او که نه راځي، موږ ته د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وصیات او ویناګانې دا پرتې دي. آخر به د یو سړي څومره کم نصیبي چې د دنیا د معمولی فخر په خاطر، د دنیا د معمولی شایست په خاطر، د دنیا د معمولی تکبر په خاطر او د دنیا د معمولی خوشحالی په خاطر د جهنم ودی حالاتو ته ځان تیاروي، دا به د هغه سړي په کم شکل بد نصیبي.
پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د جهنم سیر کړی دی او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي چې ما د جنتو سیر وکړي. زموږ د پاره چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د جهنم څخه څومره بیرونکی انسان راغلی دی چې هغوی موږ په کوم شکل د جهنم څخه بیروي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام آخر موږ ته وایي چې زما مثال داسې دی لکه یو سړی چې در دې ګریوان ونیسم او د جهنم څخه راکشوم او دی زما سره ټالی وي، زما سره ځان خلاصي د ماشوم بچي په شکل باندې د یو نادان انسان په شکل باندې ورزغلي ځان په جهنم کې اچي. نو زه دی د جهنم څخه خلاصوم او زه دی د جهنم سره راګرځوم، لیکن دی په ټالیو باندې په زور باندې په ډېر محنت باندې په ډېر مشقت او منډې وروي او ځان په جهنم کې اچي او ځان جهنم ته تیاروي. د هغې مثال پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ښکاره دا راته بیانوي چې دا روا دي دا ناروا دي. که د دې ناروا پر لار باندې ولاړې سیده جهنم ته ځان ورسوي. دا حلال دي دا حرام دي، که د دې حرامو پر لار باندې ولاړې جهنم ته ورسېدې. دا جایز دي دا ناجایز دي، که د دې ناجایزو پر لار باندې ولاړې جهنم ته ورسېدې. لیکن زما استاد د زندګۍ طریقه څه ده؟ روا پرېږدو په نارواو باندې روان یو، حلال پرېږدو د حرامو طلبګاره یو او جایز پرېږدو د ناجایزو پر لاره باندې منډې وهو. د هغې اخرنۍ انتها جهنم ته رسېدلې. د معمولی ضرورت په خاطر چې زما د دنیا ضرورت دی، د معمولی منصب په خاطر چې ما ته په دنیا کې دا منصب ملاویږي، د معمولی نامو و شهرت په خاطر چې زه دا نوم پیدا کوم، زه په دې شکل مشهور انسان جوړیږم، د معمولی مال و دولت په خاطر چې زما دې مال ته ضرورت دی، زما دولت ته ضرورت دی، د هغې مال و دولت په خاطر باندې ځان د جهنم دې بدترین عذاب ته ورچول، د پیغمبر سره لاس کشول او د پیغمبر سره ځان خلاصول او د پیغمبر خبره نه منل، د پیغمبر په مخالفت کې د پیغمبر پر مخالف لار باندې تلل او جهنم ته ځان رسول. دا د انسان بدبختی او د انسان شقاوت او ضلالت دی. روایاتو کې راځي چې کله جهنم ته جهنميان راسي او ډېره زمانه په جهنم کې تېره سي، نو د ټولو څه مخکې چې دوی په جهنم کې روڼې سترګې راروڼې کړي او دوی هوش راوړي، نو د دوی نظر پر هغه ملایکو باندې ولګېږي چې کومې ملایکې د دوی پر چوکیداري په جهنم کې مقررې دي. نو د جهنميانو اوله خبره د جهنم د ملایکو سره کېږي، ورته ادعو ربکم یخفف عنا یوما من العذاب، تاسو د الله څه وغواړئ چې الله تعالی پر موږ باندې نن ورځ عذاب ډېر سپک کړي. تاسو د الله څخه دا خواست وغواړئ چې الله تعالی پر نن پر موږ باندې د جهنم عذاب یو څه سپک کړي. عذاب څنګه عذاب دی چې د کوم اوبو سره د دې تعلق دی؟ روایتو کې راځي چې که د هغې یوه لوټه مقدار د دنیا ته راښکاره کړي، د هغې د ګرمایۍ په خاطر به د دنیا 9 سمندره ټول په جوش کې راسي. یشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقه، چې کله دی دې مخ ته ونسي نو دا د مخ پوستې ټوله راویلي سي په دې اوبو کې راتوی سي. او الله تعالی وایي دا بدترین چښل دی او دا د ده دپاره بدترین د استوګنې ځای دی چې کوم شی الله تعالی د انسان دپاره بدترین بللی، د هغې بدوالی بیا د انسان د عقل په کمپیوټر کې نه راځي. که چیرې د هغې جهنم یوه لوټه، یوه خورما، یوه مندکه غوندې د اور سکروټه د دنیا ته راښکاره سي، نو د دنیا 9 اسمانه 9 مځکې دا به ټوله ویلې او په تورو اوبو به بدلیږي. او که چیرې هغه جهنم د هغې هوا د ستنې د سپم مقدار د دنیا ته راسری سي، نو بیا به په دنیا کې څوک شنه خاشه او په دنیا کې څوک باران او په دنیا کې څوک روانه چینه ونه ویني. نو چې کله د هغې کم نصیبانو زندګي هغه د جهنم د دې حالاتو سره روانوي، نو دوی به د ټولو څه مخکې د ملایکو پر نامه باندې نارې کړي ادعو ربکم یخفف عنا یوما من العذاب، تاسو د الله څه وغواړئ چې الله تعالی خو نن د عذاب یو څه راته سپک کړي. ملایکې به څه ورته وایي؟ ورته علم یاتیکم رسول بالبینات، تاسو ته کې دنیا ته چا د دین خبره نه وکړې، تاسو ته رسولان نه راغلي
الم یاتکم نذیر، تاسو ته یو بیرونکی نو راغلی چې داسې جهنم را روان دی؟ قالوا بلا قد جاءنا نذیر، موږ ته خو ډېر بیرونکی راغلی و. فکذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء ان انتم الا في ضلال كبير، موږ به هغې ته په درواغجنو ویل، موږ به د هغې خبره ته د درواغو په نظر باندې کتل، موږ به د هغې خبره د یو غږ باندې راتله، پر دې غږ مې ایستله، موږ د هغې خبره د دماغ ته نه شوه کولی چې دا موږ ته وایي څه. چې کله دی دا خبره وکړي نو هغه ملایکې به ورته فدعوا وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، تاسو ډېر نمک حرامه انسانان اوس په دنیا کې، ستاسو ناره څوک نه اوري، ستاسو ندا څوک نه اوري، ستاسو فریاد څوک نه اوري. فدعوا وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، ستاسو ناره او ستاسو فریاد او ستاسو استغاثه دا د ګمراهۍ پر لار باندې ځي، د دې اورېدلو ته څوک تیار نه دی. وایي چې کله جهنمیان د ملایکو د شفاعت سا او د ملایکو د غوښتنې سا مایوس او ناامید پاته سي، نو دویمه ناره دی د مالک پر ناره باندې کی. مالک هغه فرشته ده چې د جهنم د ټولو امورو سربراہ او د جهنم د ټولو امورو متصرف او د اختیار خاوند ده. یا مالک یا مالک یا مالک، 40 کاله مسلسل د دې ناره ده او 40 کاله مسلسل د دې आवाज په جهنم کې د مالک فرشتي پر نامه باندې راځي، لیکن مالک فرشته 40 کاله دې ته جواب نه ورکوي. چې کله 40 کاله فرس بیا به د هغې څه وروسته هغه د 40 کالو بعد جواب ورکړي، تاسو څه غواړئ؟ نو دی ورته وایي لیقضي علینا ربک، د الله څه دا خواست وکړي چې الله تعالی پر موږ د مرګ فیصله وکړي. د جهنم استوګنه، د جهنم عذاب، د جهنم حالات دا زموږ د برداشت څه وتلي دي. تاسو د الله په دربار کې زموږ دپاره غوښتنه وکړئ چې الله تعالی پر موږ د مرګ فیصله وکړي. هغه به ورته وایي لا بل انکم فیه ماکثون، تاسو به اوس ډېره اوږده زمانه دلې تېروئ. ولی ولقد جئناکم بالحق ولکن اکثرکم للحق کارهون، تاسو ته ډېر حق دین راغلی و، تاسو ته د دین ویناګانې راغلي وې، تاسو د هغه دین و خبرو ته تیار نه واست، لیکن د هغې په خاطر به تاسو نن انکم ماکثون، تاسو به په جهنم کې ډېره اوږده زمانه استوګنه لرئ. چې کله د مالک فرشتې څه تمه وخیږي نو دریم ځل ناره د الله تعالی پر نامه باندې کوي ربنا ربنا یا ربنا، او څومره زمانه به ندا کوي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي چې د آدم علیه الصلاۃ والسلام څه ونیسي تر قیامته پورې د دنیا څومره ژوند دی. د روایت څخه د معلومیږي د حضرت آدم علیه السلام اوس 7000 کاله کېږي او نه معلوم چې در قیامته پورې څومره زندگی نوره تیریږي. چې د دنیا څومره زندگی تیره سي د آدم علیه السلام څه ونیسي در آخرني انسانه پورې، د غومره دوچند زمانه به دی د الله پر نامه باندې نارې کوي ربنا ربنا ربنا، الله تعالی به دوی ته جواب نه ورکوي. په زرو کلونه به تیر سي او د دنیا د مودې مقدار به دوچند تیر سي. د هغې څه وروسته به الله تعالی ورته وایي ملایکو ته تاسو دې کم نصیب ته ووایاست چې دا څه غواړي. چې کله الله تعالی د دې جواب ته تیار سي نو دوی به غوښتنه کوي ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین، یا الله موږ په دنیا کې ډېر بدبخته قوم، یا الله په دنیا کې ډېر کم نصیبه قوم، یا الله په دنیا کې ډېر نادان و نافو قوم، وکنا قوما ضالین، او موږ ډېر ګمراهان قوم. پر موږ باندې په دنیا کې بدبختی غالب وه، پر موږ باندې شقاوت غالب و، پر موږ باندې بد ازلی غالب وه. الله به وایي څه در سره وکړم؟ ربنا اخرجنا منها، یا الله یو ځل مې د دې جهنمه څه وباسه، ته یو ځل موږ دنیا ته ورسوه چې په دنیا کې موږ څنګه زندگی کو. فإن عدنا فإنا ظالمون، یا الله که موږ دغسې زندگی بیا شروع کړو نو موږ یقینا ظالمان. چې کله دوی خپله تمنا الله ته پیش کړي یا الله د جهنم څخه مې وباسه او دنیا ته مې یو ځل ورسوه او د دنیا زندگی مې یو ځل بیا په نصیب کا، او بیا ته موږ وګوره چې موږ په دنیا کې څنګه زندگی تیرو.
الله تعالی به ورته وایي اخسئوا فیها ولا تکلمون. دا د الله تعالی د دوی سره اخرنی کلام دی. د دې څه وروسته الله بیا کلام نه ورسره کوي. اخسئوا فیها، دې جهنم کې ذلیله پرېوځئ. په دې جهنم کې د ذلت او د رسوایۍ په شکل زندگی تیروئ. ولا تکلمون، د دې څه وروسته به زما پر نامه باندې کلام نه کوئ. ملائکې به دستي د الله تعالی د غصې په خاطر د الله تعالی جواب ډېر د غصې په شکل نو ملائکې به در دې لاسو ونسي او د جهنم زنځیرونه به ور واچي او د هغې څه وروسته به د جهنم په کوټو باندې ننباسي چې د هغې چت هم د اور سکروټه ده، د هغې دیوال هم د اور سکروټه ده، د هغې فرش هم د اور سکروټه ده. او چې کله د جهنم په کوټو باندې ننایستل د دې خوا به دروازې ورپسې بندې کړي او د دې به د دې کوټو څنګه اواز راوځي. قرآن کریم وایي لهم فیها زفیر و شهیق، د دې اوازونه به د زفیر او د شهیق په شکل حیوان چې د خره شکل نو هغې چې کله یو اواز و یو ناره کوي، عربي کې د هغې د اواز اول حصې ته زفیر وایي، اخرنۍ حصې ته عربي کې شهیق وایي. قرآن کریم وایي لهم فیها زفیر و شهیق، د دې دپاره به په دې کوټو کې داسې اوازونه راپورته کیږي چې د خره د اواز ابتدا و انتها وي، اول و آخر وي. په دې شکل به د دې زګیروی راپورته کیږي او په دې شکل به د دې نارې د جهنم د کوټو څخه وځي. د جهنم د دې حالاتو سره د انسان مخامخ کېدل، ایا دا به د انسان څومره شقاوت او بدبختي چې هغه د دنیا د معمولی لذت او ضرورت په خاطر د جهنم دی حالاتو ته ځان تیاروي. احنف ابن قیس دا تابعی دی، د حضرت عمر رضی الله عنه شاګرد دی او الله تعالی په ډیره لوړه پیمانه باندې علم ورکړي. حضرت عمر رضی الله عنه یو ورځ ورته وایي احنفه د دنیا جاهل سړی څوک دی، د دنیا نادان او ناپوه سړی څوک دی؟ نو هغه ورته وایي د دنیا نادان سړی زما په عقیده کې دا دی چې د دنیا د معمولی لذت په خاطر، د دنیا د معمولی ضرورت په خاطر، د دنیا د معمولی شهرت په خاطر، د دنیا د معمولی منصب پیدا کولو په خاطر باندې د جهنم حالاتو ته ځان تیاروي. جهنم ته ولې تیاریږم؟ په دې خاطر چې زما ضرورت دی، زما د کور نفقه نه برابریږي، زما د عیال خرچه نه برابریږي، که زه درواغ نه ووایم، که زه سود نه وخورم، که زه رشوت نه وکم او که زه غلطه بیعه نه وکم، که زه باطله سودا نه وکم، زما مال و دولت، زما تجارت، زما د کور چلاو نه کیږي. د معمولی ضرورت په خاطر د جهنم و دې عذابو ته ځان تیارول. حضرت عمر رضی الله عنه ورته وایي احنفه اجهل څوک دی؟ اجهل معنا دا چې ډیر جاهل، دا خو نفس نادان او بې عقل دی، نه ډیر بې عقل بیا څوک دی؟ حضرت عمر رضی الله عنه چې کله پوښتنه کوي نو احنف ابن قیس ورته وایي اجهل په دنیا کې هغه سړی دی چې هغې د بل د خوشحالۍ په خاطر، د بل د کامیابۍ په خاطر، د بل د عزت په خاطر او د بل د فلاح په خاطر خپل آخرت د بربادۍ سره مخامخ کوي. یاره پلانکی خو زما تربور دی او پلانکی زما د قبیلې مشر دی او پلانکی زما رشتہ دار دی او پلانکی زما د قبیلې خان دی، نو که چیرې دا کامیاب شي زما به دا محنتي زه ورسره زغلم، زه درواغ ورسره وایم، زه ځان ورسره ستړی کوم او زه درپدرۍ ورسره برداشتوم، په دې خاطر چې زما د قبیلې مشر رالی او زما د قبیلې خان سو او زما د قبیلې مشر کامیاب سو او زما د قبیلې مشر د دې حالاتو سره چې د بل د کامیابۍ په خاطر، د بل د خوشحالۍ په خاطر، د بل د عزت په خاطر سړی جهنم ته ځان رسوي. نو حنف ابن قیس ورته وایي چې دا د ټولې زمانې لوی جاهل دی. نو د خپل منصب او د خپل ضرورت په خاطر چې یاره زه به مشرتوب پیدا کم، زه به ملکي پیدا کم، زه به خاني پیدا کم، زه به نوم پیدا کم. کم نصیبه چې ستاسو مخکې کومو خلکو خاني او ملکي او نمونه پیدا کو ته ورسه نن په قبرو کې د هغو څه حال دی؟ د هغې خاني څو ورځې وه، د هغې هغه ملکي څو ورځې وه، د هغې هغه سربراهي څو ورځې وه، تاسو نن ورسئ چې د هغې په قبرونو کې په کوم حال ژوند تېروي.
یو بزرګ وی درې ته قبرستان ته مراقبه وکړه، نو الله تعالی د هغه دریو د قبرستان کشف ورته وکړي. نو خپل مرید پوښتنه ځین کوي چې حضرت دا مړی په کوم حالت کې و؟ نو دی قسم ورته خوري چې زما په خدای قسم چې مړی په قبرو کې په داسې افسوس کې پراته دي، که د یو سړي افسوس د دنیا پر ټوله انسانانو سره تقسیم کې د دنیا ټوله انسانان به هغه برداشت نه کړي او د دنیا ټوله انسانان به یې ونیسي. چې هغوی پر دې خپله زندګي کم افسوس کوي، هغوی پر دې خپله زندګي باندې کم ارمان کوي، هغوی پر دې خپله تیره زندګي باندې د کم حسرت او د کمې مایوسۍ او ناامیدۍ سره مخامخ دي. حضرت قتاده رضی الله عنه به ویل چې قومه، ایا د دې جهنم څخه د خلاصۍ دپاره ستاسو سره څه شته؟ ایا د دې جهنم پر دې برداشت باندې څه، پر دې جهنم برداشتولو څه طاقت او توفیق لرئ؟ که یو څه هم در سره نسته، نن ورځ ده، نن د جهنم د خلاصېدو موقع ده. راسئ د الله تعالی دربار کې کښېنئ، د الله تعالی دربار ته ژړا وکئ، د الله دربار ته عجز وکئ چې نن ورځ مې الله تعالی د جهنم د دې عذابو څخه په حفاظت په امن کې وګرځي. جهنميان چې کله د جهنم په کوټو کې زندگی تیروي، نو زرو کلونه زمانه ور باندې تیریږي. آخر به د ځانه سره فیصله وکړي چې په دنیا کې زموږ زندگی په دې شکل باندې وله چې کله به غم رالی، مشکلات به رالو، مصیبت به رالو، موږ به پر هغې باندې صبر کاوه، او صبر مفتاح الفرج، د صبر په خاطر به موږ ته ټولې مشکلات اسانه وي. نو آخر به په خپل مابین کې فیصله وسي چې تاسو راسئ پر دې عذاب باندې صبر وکړو. نو زر کاله به بیا دې غږ نه لري په کوټو کې په صبر باندې بناستي. لیکن چې کله زر کاله زمانه پرس ولا صبر وسو، هر څه وسو، د الله تعالی د طرفه په عذاب کې وزره تخفیف نه راځي، نو بره به دی نارې کې قرآن را نقل کوي سواء علینا اجزعنا ام صبرنا ما لنا من محیص. د جهنم خدا سے حالاتی که موږ نن صبر کو، که جزع و فزع کو، که غم و نارې کو، او که بغارې و غلبلې کو، ما لنا من محیص، زموږ دپاره نن خلاصون نسته. نو چې کله د صبر پیمانه ډکه سوله، د صبر هغه سپڼسی ځینې پرېیسي، نو د هغې څه وروسته به بیا نارې کړي. پیغمبر علیه السلام حدیث مبارک دی چې زر کاله به بیا نارې وایي. الله تعالی چونکې د دوی سره کلام نه کوي، الله تعالی د دوی سره وینا نه کوي، الله د دوی سره تلفظ نه کوي، نو الله تعالی به ملائکو څخه پوښتنه وکړي چې دا څه غواړي؟ نو ملائکه ورته یا الله ته په دې باندې ښه عالم یې چې دا اوبه غواړي، د تندې څه چغې وي، د جهنم ګرمي ده، د جهنم سوځل دي، د جهنم سکروټې دي، یا الله دا انسانان تږي دي، د تندې څه بغارې وي. نو الله تعالی به د دوی پر سر باندې یو سره وریځ راولي، او چې کله سره وریځ ودرېدله د دوی پر سر باندې، د دوی به تمه پیدا سي چې د دې څه به پر موږ باندې باران راځي. لیکن د هغې څه به د الله تعالی په امر باندې داسې لړمان راوورېږي چې د هغې مقدار به د خچرو د غویو غوندي، او هر لړم چې هر جهنمي یو ځل په نیش باندې ووي، بیا به در زرو کالو پورې د هغې درد د په بدن کې پر لګرځي. نو در زرو کالو پورې به بیا په دې تکلیفو باندې اخته دي. زر کاله بیا نارې کې، بیا چغې کې چې د هغه لړمانو درد لږ آرام سي، د هغې زهر لږ آرام سي، نو د هغې څه وروسته بیا په بغارو په نارو باندې چغې کوي. نو الله تعالی بیا د فرشتو څخه پوښتنه کوي چې څه غواړي؟ هغوی ورته یا الله ستا په علم کې هر څه شته چې دا خلک تږي دي، باران غوښتنه کوي. نو دې ځل باندې به د سرې وریځې پر ځای د دوی پر سر باندې توره وریځ راسي، او په توره وریځ کې عام طور باران راځي. نو دوی به باران ته ډېر خوشبینه وي چې اوس به باران را باندې راځي، هوا به را باندې خنکه کېږي، او د اوبو په شکل به زموږ اوبېدل کېږي. لیکن د هغې بارانه څه به پر دوی باندې بدترین اژدها ماران راوورېږي، چې د هر مار په چیچلو باندې، د هر مار په خوړلو باندې د دوی په بدن کې درد او تکلیف زر کاله بیا پر لګرځي. الله څه وایي؟
زدناهم عذابا فوق العذاب. یو عذاب به ختم سوی نه بل برازي، بل به ختم سوی نه بل برازي، بل به ختم سوی نه بل برازي. ولی برازي بما كانوا يفسدون، ځکه دنیا کې ګناه کوله، په دنیا کې کفر کاوه او په دنیا کې ناروا کوله. نو په دې خاطر زموږ او ستاسو مخ ته د الله تعالی قید خانه جهنم پروت دی. او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خپل امت ته دا وایي چې د دې جهنم څخه د آزادۍ دپاره په کال 12 میاشتې کې بهترینې ورځې دا د روژې ورځې دي، او په ټوله روژه کې بیا بهترینه عشره اخرنۍ عشره ده، او په ټوله عشره کې بیا بهترینه ورځ جمعه ده، او په ټوله جمعې ورځ کې بهترین وخت د جمعې د ورځې مازدیګر دی. چې په دې غړي کې یو بنده د الله تعالی سره صلح وکړي او د الله په دربار کې د خپل نافرمانی څخه توبه وکړي، نو بیا خو د دې روژه مات پر وخت الله تعالی په اربونو په کروڑونو انسانان د جهنم څخه آزادوي. بیا به هغه نیکبخت انساني چې د هغې نوم به په هغه انسانانو کې راځي چې د هغې ازادي به د جهنم څخه د مازدیګر په وخت باندې کېږي. نو ځکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي د دې ورځې د مازدیګر په وخت کې راسه د الله کور ته د الله سره صلح وکړي، الله ته خپل عاجزي ښکاره کړي، په ژړا باندې د خپل ځان دپاره مغفرت وغواړئ، په ژړا باندې د خپلو قریبانو دپاره مغفرت وغواړئ، او په پوره وس و طاقت سره دا کوشش وکړئ چې الله تعالی مې په کوم شکل د نن مازدیګر په وخت کې د جهنم څخه آزاد کړي. د جهنم څخه ازادي د نن مازدیګر په وخت کې په 3 شیه باندې کېږي. ما مخکې بار بار دا درته ویلي دي چې په توبه باندې کېږي. او توبه څه ته وایي؟ اول شرط د توبې دا دی ان یخلع عن المعصیه، ګناه به ځای پر ځای پرېښول. چې په کومه ګناه اخته نن به د الله سره دا فیصله کوي چې الله چې راسه وسوه بس ډېره راسه وسوه، د دې بعد یې نه کوو. او دویم چې څومره په تیره زمانه کې درته سوې ده وان یندم علیها، پر هغې به پښیماني ښکاره کوي، الله ته به ژړا کوي چې الله چې تیره څومره راسه وسوله پر هغې باندې پښیمانه یم. او دریم د الله سره به کلکه فیصله دا کوي چې د دې بعد به زه دې ګناه له نه ورځم. چې کله د توبې د حقیقت ته وګورو او پر دې خپل ځان او پر دې خپله معاشره باندې نظر سره وګرځو، نو موږ او تاسو در اوسه پورې هغه کم نصیبه خلک چې در اوسه پورې موږ د روژې د رحمت عشره تېره سوه، د مغفرت عشره تېره سوه، او د عتق من النار عشره نیمۍ ته راورسېده، لیکن در اوسه پورې موږ د خپل ځان دپاره د ګناه کبیره وسله توبه نه وکړله. نو بیا به زموږ عتق من النار د جهنم څخه ازادي په کوم شکلي، زموږ د قریبانو ازادي به په کوم شکلي، زموږ روژه و آخرنۍ عشره به په کوم شکل. زه دې نوجوانانو ته وایم چې د کم چا په لاس کې موبایل دی، چې د کم چا په لاس کې ډرامې دي، چې د کم چا په لاس باندې تصویرونه او فحاشۍ دي، نو د روژې څخه مخکې هم د ده ډرامې کتل او د ده فلمونه کتلو، د روژې په دوران کې که سهار دی که ماښام دی هم دی کم نصیبه په اخته دی، او د اختر در ورځې پورې دا ترتیب روان دی. بیا د ده توبه په کوم شکل، د ده روژه په کوم شکل؟ ما درته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خو وایي چې کوم سړی په روژه کې ګناه نسي پرېښوی نو هغوی د خوراکه اوبه هم نه پرېږدي، ځکه خوراکه اوبه پرېښولو کې هم څه فایده نشته. ځکه پیغمبر وایي کم من صائم لیس من صیامه الا الظمأ. ډېر انسانان کم نصیبه داسې چې په روژه کې د تندې بغیر بل څه ورباندې تیره نسي، بس تنده و تنده تیره سوه، هغه تندې د الله په دربار کې څه قدر و قیمت پیدا نه کوي. نو که زما او ستا په لاس کې دا فحاشي او بې حیایي ده، د روژې څخه مخکې هم په اخته وو، په روژه کې هم په اخته یو، اوس هم په اخته یو، بیا مې هم د پرېښولو اراده ورته نسته، نو زما او ستا توبه نسته، او چې توبه نسته زما او ستا مغفرت نسته، چې مغفرت نسته زما او ستا ازادي به د جهنم څخه په کوم شکل باندې. بعضې نوجوانان په دې تخیل او تکبر کې راغلي چې د هغې پیشین ته وګورې، دت غریب ته د خپل ځان ډېر ښه ځوان ور معلومېږي، د هغې فایڅې پر دې بجلکو باندې پرتې، د هغې تګ د تخیل په شکل، د تکبر په شکل.
نو دا ګناه کبیره ده، او دا ګناه کبیره د روژې څخه مخکې هم روانه او په روژه کې هم روانه او د دې څخه وروسته دې هم د پرېښولو اراده ورته نه ده. نو بیا به زما او ستا توبه په کم شکل وي، زما او ستا د جهنم څخه ازادي به په کم شکل وي. خدا نه خواسته چې دا روژه ماتونه ټول هغه روژه ماتونه تیر نسی چې د دنیا د مخلوقاتو د جهنم څخه ازادي وسي او ما او تا دغسې د جهنم په کندو کې لړلي پراته پاته سو. بعضې نوجوانان هغوی په یو ګناه اخته دی، هغوی د پیغمبر علیه صلات وسلام ږیره مبارکه او د پیغمبر سنت پر دې مخ باندې نه پرېږدي. د روژې څخه مخکې هم په ګناه باندې ککړ، د روژې څخه وروسته هم په ګناه باندې ککړ، او په روژه کې هم په دغه مرض باندې اخته و چې اختر رالی بیا خو د وختي صلاح اراده ورته کړې ده، بیا به د هغې کم نصیبه توبه په کم شکل باندې. که نن چاته ووایه چې یاره دا ګناه کبیره ده، دا سنت نه دی، دا واجب دی. 1,40,000 زیاتو کم پیغمبران راغلي دي، در اوسه ډېر خریلی نه دی کې راغلی. 1,15,000 زیات د پیغمبر صحابه کرام راغلي دي، در اوسه ډېر خریلی نه دی کې راغلی. او پیغمبر علیه صلات وسلام خو وایي چې من لم یأخذ من شاربه فلیس منا، چې کم سړی بریتونه نه کشني کوي او ږیره نه پرېږدي هغه زما په امت کې نه بلل کېږي. نو دی بیا هم دا وایي چې یاره دا به ګناه کبیره نه وي. نو ګرڅه به دا ګناه کبیره پر تا باندې اثر کله کوي؟ نو بیا خو ستا ټوله زندګي ګناه کبیره نه ده، بیا خو نعوذ بالله چې ته د ډېرو لیکو واورې ته وایه دا به ګناه کبیره نه وي. علماو لیکلي دي چې کم سړی د ږیرې خریلو په مرض باندې اخته دی، اول خو لا یجد شفاعه، د پیغمبر د شفاعت مستحق نه دی. پیغمبر علیه صلات وسلام د قیامت په میدان کې شفاعت نه کوي. چې کله د پیغمبر دربار ته راسي شفاعت امید ښکاره کوي، پیغمبر علیه السلام ورته وایي ته زما په امت کې نه یې، دی به چیغې کې، هغه به ورته وایي چې زما د امت شکل زما او زما شکل ستا نه دی. لا یجد شفاعه، د پیغمبر د شفاعت مستحق نه دی. کم نصیب و چې د پیغمبر شفاعت لا هم نه عمل میسه دی. یار دی خپل عمل ته وګورو او خدا نه خواسته د پیغمبر د شفاعت څخه محروم و بې نصیبه پاته سو. آخر که زما او ستا جهنم مقدر نه د چا به مقدر. ولا یشرب من حوضی، چې کم سړی په دې مرض باندې اخته دی هغې د پیغمبر د حوض کوثر څخه نشي کولی. ويعذب في قبره، د هغې دپاره د جهنم په اولنۍ مقدارو کې قبر عذاب ځای دی. او یبعث الله نکرا ومنکرا فی غضب، چې قبر ته ورلی نکر و منکر چې ورله راځي چې د دې رنګ و شکل ته وګوري هغه ورته ډېر د غصې په شکل، هغه ډېر د عذاب په شکل ورته ګوري. نو زه خو دا وایم چې د پیغمبر د شفاعت څخه محرومه کېدل دي، د پیغمبر د حوض کوثر څخه محرومه کېدل دي، او د عذاب قبر د عذاب سره مخامخ کېدل دي، او د قبر په دورانیه کې د نکر و منکر د غصې او د غضب سره مخامخ کېدل دي. اوس که ته ګناه بولې نو ستا رایه ده، او که ته ګناه نه بولې هم ستا رایه ده. زه تاسو ته کله د فیضي شاعر واقعه بیانوم چې هغې ته الله تعالی ډېر لوی علم ورکوي، هغې د قرآن کریم یو تفسیر ولیکئ، د هغې تفسیر کې دا کمال هغې وکړئ چې د ټوله قرآن کریم په تفسیر کې هغې د ټکي لفظ نه کوي مستعمل، او د هغې نوم یې کښېښوی سواطع الالهام، او په دې نامه کې هم داسې حرف مستعمل نه کوي چې هغه د نقطه و ټکی ولري. او هغې په تصوفو کې ډېر مخته او په علم او په ځیرکتیا کې ډېر مخته سړی. یو ورځ په هندوستان کې فیضي شاعر په د ایران کې اوسېدی، په هندوستان کې یو عالم د تفسیر وکاته، هغې د ذکاوت او ځیرکتیا ته ډېر حیران شو چې الله تعالی څومره ذکاوت او څومره فهم او څومره ځیرکتیا ورکړې ده چې یو سړی د قرآن کریم ټولې معانی او تفسیرونه په صحیح شکل ادا کوي، لیکن په ټوله تفسیر کې یو د ټکي والا حرف نه استعمالوي.
آخر د هندوستان څخه په دې نیت باندې را روان سو چې د ایران ته راځي او د فیضي شاعر دیدار کوي چې دا څنګه انسان دی چې یو ځل یې ووینه. چې کله کله پر کلي رالی، د ایران ښار ته رالی، محلي و کلي ته رالی، د فیضي شاعر پوښتنه کوي نو د هغه کور یې په محله کې پیدا کړي. چې کله د هغې کور ته ورلی نه کور کې چې معلومات کوي هغه ورته وایي چې فیضي شاعر حجام لتلی دی، حمام لتلی دی، حجامت کوي. دی چې کله رالی که ورته ګوري فیضي شاعر د حمام په چوکۍ کې ناست دی، حمامي ورته ولاړ دی، دا ژیره ورخري. هغه عالم ډېر په فکر او په سوچ کې ورته ولاړ دی. آخر د ډېر تعجب په حالت کې ورته هغه ریشمې ته راشي، هغه ژیره خری. دی ورته بلې ریشمې ته راشم لیکن دل مسلمان نه مې خراشم، زه خو ژیره خریم لیکن مسلمان ته تکلیف نه ورکوم. اصلي دین او اصلي ایمان دا دی چې سړی چاته تکلیف ورنه کړي. هغه عالم ته الله تعالی ډېر لوی فهم ورکړی. هغه ورته بلې ریش تو دل مسلمان تو نه مې خراشي لیکن به خدا دل رسول الله مې خراشي. ورته د مسلمان زړه خو نه زخمي کوي لیکن په خدای قسم د رسول الله زړه زخمي کوي. دا د رسول الله سنت دی، په دې باندې د رسول الله زړه زخمی کیږي. پر دې مخ باندې چاړه راکشول زه عام طور وایم چې دې انسانانو ته وایم دا مه محسوسه وای چې زه پر مخ چاړه راکشوم، زما په خدای قسم د رسول الله پر زړه یې راکشئ. اوس د رسول الله زړه زخمی کول او پر هغې باندې چاړه راکشول که تا ته دا کشنۍ مسله معلومیږي نو زه هم ستا دپاره بیا جهنم هم ماته کشنۍ مسله معلومیږي. په دې خاطر باندې بعضې کم نصیبه انسانان په دې ګناه باندې اخته، په دې بې لذته ګناه باندې اخته. لیکن د روژې څه مخکې مخته و، په روژه کې مخته دی. د اختر شپه ته خو د وخته سله اراده کړې ده چې دا به زه کوم. نو بیا د دې کم نصیبه توبه په کم شکل، د دې کم نصیبه هغه د الله طرف ته توجه په کم شکل، د دې کم نصیبه روژه بغیر د تندې څه پر د باندې نور هېڅ نه تېرېږي. یو عرب عالم یو کتاب لیکلی دی، پر هغې باندې نوم یې دی مکان اللحیة فی الاسلام، چې په اسلام کې د ږیرې درجه څنګه ده. مکان اللحیة فی الاسلام دا یې نوم دی. هغې لیکلی دی چې ګورئ د بخاري شریف حدیث دی، لا یزنی الزانی حین یزنی وهو مؤمن، زناکاره په داسې حال کې زنا نه کوي چې دی ایمان ولري. لا يقتل القاتل حين يقتل وهو مؤمن، قاتل په داسې حال کې قتل نه کوي چې دی ایمان ولري. او لا يشرب الشارب حين يشرب وهو مؤمن، شراب خور په داسې حال کې شراب نسی څښلی چې دی ایمان ولري. نو ځکه د معتزله و عقیده خدا ده چې زنا په زناکاره په زنا باندې کافر سو در اسلام وواتی، قاتل په قتل باندې در اسلام وواتی او ډاکو په ډاکه باندې در اسلام وواتی. لیکن زموږ د اهل سنت والجماعت عقیده دا ده چې په دې ګناو باندې سړی در اسلام در دایره نه وځي، سړی مسلمان فاته دی. لیکن اوس پیغمبر علیه السلام د دې ارشاد او د دې حدیث مطلب څه دی چې سړی کله غلا کوي، زنا کوي، قتل کوي، په دې وخت کې دی مؤمن نه بلل کېږي. د دې مطلب څه دی؟ په دې کې بعضې علماو د دې توجیه او د دې حدیث ته وضاحت داسې کړی دی چې دې وخت کې د دې معنا دا چې دی کامل مؤمن نه دی، دی ناقص مؤمن دی او داسې مؤمن دی چې په دې ایمان دی په قیامت کې ځان نشي خلاصولی. بعضې علماو د دې تفسیر دا کړی دی چې په دې وخت کې چې دی قتل کوي، زنا کوي، غلا کوي، نو ایمان د باندې څه په دروازه کې ورته ولاړ دی. که په دغه حال کې پر د باندې مرګ راسي دی کافر دی. د زنا په حالت کې د ایمان د باندې ورته ولاړ دی چې کله دی د زنا فارغ شو برته ایمان ورته راځي. د قتل په حالت کې د ایمان د باندې ورته ولاړ دی چې کله دی د قتل څخه فارغ شو بیا ایمان ورته راځي. او د غلا په حالت کې دی مؤمن نه دی، د ایمان د باندې ولاړ دی. او بعض علماء درې ملاوي چې نه د ایمان هغې د باندې او د دې تفسیر پر چې هغې پر سر ورته ولاړ دی. کدی په کوټه کې دی، کدی په سارا کې دی، کدی په خونه کې دی، کدی په خیمه کې دی، په حالت د قتل کې، په حالت د غلا کې، په حالت د زنا کې د ایمان د پر سر ولاړ دی. او په دې وخت کې د ایمان د سره موجود نه دی، په دې کې وجود نه لري چې کله دی د دې ګناه څخه فارغ شو بیا د ایمان راځي.
لیکن پر دې باندې بیا اختلاف چې آیا دغه ایمان پر سر باندې درېدل دا د هرې ګناه خاصیت دی که صرف د دې درې ګناهو خاصیت دی چې پیغمبر علیه السلام ذکر کړی دی چې د زنا او د قتل او د شراب یا د غلا دا ده. نو بعض محدثین خو پر دې دي چې دا د پیغمبر علیه السلام تنصیصات او تصریحات دي. پیغمبر علیه السلام دا درې ګناوې ذکر کړي دي، نو شاید دا درې او څلورو ګناو به دا اثر چې د دې کولو په وخت کې د انسان ایمان پر سر ورته ولاړ دی. لیکن یو ډېره لویه ډله د علماو پر دې باندې ده چې دا د هرې ګناه خصوصیت دی، که هغه غلا ده، که هغه زنا ده، که هغه قتل دی، که هغه شراب خوري ده، که هغه ژیره خریل دي، که هغه حرام خوړل دي، که هغه درواغ ویل دي، که هغه سود خوړل دي، که رشوت خوړل دي. په دې ټولو حالاتو کې د انسان ایمان انسان ته پر سر باندې ولاړ دی. دا صرف د دې درې ګناو خصوصیت نه دی، دا د هرې ګناه خصوصیت علماو لیکلی دی. اوس په دې کې زه دا وایم چې یو سړی زناکاره دی نو 10 منټه کې به زنا وکړي، د هغې څه وروسته خو به ورته ایمان پیدا کړي. لیکن خدا نخواسته چې کم نصیبه د ژیرې په خریلو اخته دی، دا هغه ګناه ده چې دایمة الوجود ده، چې 24 ساعته دی بیده دی هم په دې ګناه اخته دی، که دی ناست دی هم په دې ګناه اخته دی، که پر لمانځه ولاړ دی هم په دې ګناه اخته دی، که روژه یې په خوله ده هم دا ګناه باندې اخته دی، که پر بیت الله باندې طواف کوي هم په دې ګناه اخته دی. اوس تاسو د ځانه سره لږ فکر وکړئ چې یو سړی پر لمانځه باندې ولاړ دی، د دې ایمان پر سر ورته ولاړ دی. یو سړي کرده ورځ روژه په خوله ده او ایمان یې پر سر ورته ولاړ دی. یو سړی حج له روان دی، پر بیت الله طواف کوي، ایمان یې پر سر ورته ولاړ دی. ولې؟ ځکه د ژیره خریلی ده، په دې شکل باندې دی ښایسته معلومیږي، په دې باندې دی څوک خوشحاله کوي، په دې باندې په معاشره کې دی ځان ښایسته ښکاره کوي. څومره د تباهۍ خبره ده، څومره د نادانۍ خبره ده، څومره په ګناه کې لړېدل دي، څومره په ګناه کې غوټه کېدل دي. ما درته وایي زنا خو وکړه، قتل خو وکړه، شراب خو وخوره، غلا خو وکړه، لیکن د هغو د دورانیې به یو ګړی د هغې څه وروسته خو به ایمان برته درله راسي. لیکن خدا نخواسته که ته په دې ګناه باندې اخته یې نو بیا ته پر لمانځه باندې ولاړ یې، ته په روژه باندې، ته په حج باندې، ته په طواف باندې، او ستا ایمان پر سر باندې ولاړ دی. چې کله ایمان د سړي پر سر باندې ولاړ نو لمونځ به څه قبولیت وي، د روژې به څه قبولیت وي، د حج به څه قبولیت وي، د دې عباداتو به څه قبولیت وي. نو د خدای په خاطر پر دې ځان باندې لږ رحم وکړئ، پر دې ځان باندې لږ شفقت راوړئ، او په خپل لاس باندې په خپل عمل باندې د الله تعالی د قیدخانې ته ځان مه تیاروئ. چې پیغمبر علیه السلام وایي زه مې د قیدخانې سره کشوم او تاسو په ټالۍ ټالۍ قیدخانې ته ورځغلی. راسئ د روژې مبارکه میاشته ده، راسئ د روژې مبارکه اخرنۍ عشره ده، او راسئ د جمعې مبارکه ورځ ده، او راسئ د جمعې اخرنۍ جمعه ده، او اخرنۍ مازدیګر د جمعې دی. بیا بل مازدیګر په دې روژه کې د جمعې بل مازدیګر پر ما او تا باندې بیا نه راځي. راسئ د الله تعالی سره صلح وکئ. د خدای په ذات قسم چې الله تعالی ستاسو د صلح په انتظار ناست دی. چې کله ستا بې وفایي ته الله ګوري، ستا بې وفایي ته د کائنات ګوري، نو دریاب سهار دا خواست کوي چې الله ما ته اجازه راکړه چې زه یې تباه کړم. اسمان دا خواست کوي یا الله ما ته اجازه راکړه چې زه یې تباه کړم. او مځکه دا خواست کوي چې الله ما ته اجازه راکړه چې زه یې تباه کړم. الله تعالی څه ورته وایي؟ ورته وایي ان کان عبدکم فشانکم بی و ان کان عبدی فشانی بی. که ستاسو بنده دی ستاسو په حواله دی، که زما بنده دی د دې نافرمانۍ سره یو ځلې ما ته را په حواله کړي. الله تعالی ورته وایي دی اسمانو ته وایي، ورته وایي زه د انتظار په شکل ورته ناست یم. ورته ای بنده ان اتانی لیلا قبلتو، که چیرې د شپې راسې زما سره روغ کوي زما قبولې. زوی چې کله د پلار د کوره سولاړ سي، زوی چې د پلار د درباره سولاړ سي، او زوی چې کله د پلاره سه ناراضه ولاړ سي، نو پلار د شپې او د ورځې د غزوی په انتظار او د ځان سره فکرونه کوي که زما زوی رالی زه به دا رقم کوم، که زما زوی رالی زه به په دې شکل معافوم، که زما زوی رالی زه به په دې شکل په ذکر پورې نسم. ځکه د هغې محبت دی. په خدای قسم چې د الله تعالی د دې ګناهګارانو سره کم محبت دی،
یا داود لو یعلم المذنبون ماذا علی، کدا ګناهګاران په دې خبر سي چې زما د دې سره څومره محبت دی، لتقطعت اوصالهم، دا د بدن جوړونه به د ډېر شوق زله پریسي چې زموږ رب زموږ سره څومره محبت لري. الله وی بندای بے وفا ان اتانی لیلا قبلته، که د شپې راسې هم زما قبولې، و ان اتانی نهارا قبلته، که د ورځې راسې هم زما قبولې. یا ابن آدم ذکرتک وتنسانی، زما هر غړی په یادې لیکن ستا زیرم. سترتک ولا تخشانی، ډېر ځله مې پرده در باندې واچوله لا نه راسه بیریږې، نه دې رسوا کوم، د رسوایۍ څخه دې محفوظه کوم، هر څه در سره کوم، لیکن د هغې باوجود بیا هم نه راسه بیریږې. باره ورته ان ذکرتنی ذکرتک، که دې په یاد یم هم یې په یاد، و ان تنسانی ذکرتک، که چیرې در څه هېڅ هم زما څه نه یېرېږې، زما هر غړی په یاد دی. او چې کله په روژه کې یا په هر وخت کې بنده د خپل رب سره صلح وکړي، نو ملایکې په اسمانو کې څراغونه بل کړي، او ملایکې په اسمانو کې دا زیر کوي و اصطلح العبد مع مولاه، نن د مځکې پر مخ باندې بنده د خپل رب سره صلح وکړه. الله تعالی سور ته وایي من تقرب الی شبرا تقربت الیه باعا، ای بنده که دا یو لویشت را نږدې سي، دا یو لیست در نږدې کېږم. وان تقربت الی باعا تقربته الیک ذراعا، که دا یو لیست را نږدې سي یو ګز در کېږم. الله وی من اتانی یمشي، چې پر پښو باندې را روان سي، اتیته هر ولا زه په منډه مخله درځم. نن په ننوات شکل الله تک کښېنستل، د الله په دربار کې خپل عذر پیشول، او د الله تعالی دربار کې دا فیصله کول چې یا الله ستا د ذات بغیر بل څه نه لرم، یا الله ستا محبت بل ځای نسم پیدا کولی، یا الله ستا شفقت بل ځای نسم پیدا کولی، یا الله ستا رحم و الفت بل ځای نسم پیدا کولی، یا الله چې څومره نافرمانی راسه وسو بس پر هغې باندې مې توبه ده، یا الله د دې څه وروسته ستا سره دا وعده ده چې ستا نافرماني نه کوم. چې بیا د الله تعالی محبت په کوم شکل پر تا باندې راسي. زه تاسو ته آخر د حافظ ابن قیم واقعه بیانوم. حافظ ابن قیم کله وایي چې زه د بغداد په ښار کې په یو کوڅه کې ولاړ یم، د خپل شغل او مصروفیت پر طرف باندې روان یم، یو مور د هغې بچي ته په غصه باندې ده، هغې د دروازې سره وایستی، د کور د دروازه یې خلاصه که کوڅې ته دروازه ده، او هغې ته یې پر دې سر باندې څو صافیړې ورکړې، د کوره سپري وایي، دننه یې دروازه ورته بنده کړه. نو حافظ ابن قیم وایي زه ورته ودرېدم چې الله تعالی څه ننداره پېښوي. هغه بچی لږ روان سو، یو ساعتکۍ یې وژړل، د کور دروازه ته ولاړ دی ولاړ دی ولاړ دی، چې یو ساعتکۍ یې وژړل، باره د کوره سره روان سو روان سو روان سو، د کوڅې در یو کونج ولاړ دی، او د کوڅې په کونج کې شاوخوا وکتل، یو ساعتکۍ ډېر حیران او پریشان ولاړ دی. دوباره د ګرمۍ زمانه د برته رالی 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 د کور دروازې ته ودرېدی، او چونکې مور دروازه نه خلاصېږي، ډېر یې وژړل، باره د دې دروازې پر چوکاټ باندې پروت دی، بید سوی دی. یو ساعتکۍ بعد مور دروازه خلاصه کړه، که ګوري بچی بیده دی، د مور غوسه لا نه ده سړه سوې، باره یې 2 صافیړې نور ووایي ته بیا زما کور ته راغلې. دی اخر په دې ژړا کې ورته مور یوه خبره کو، زما د خبرې یوې خبرې اورېدنه وکړه، د هغې څه وروسته بیا زه کور هم پرېږدم، هر څه پرېږدم. مور ورته څه خبره راته کوې؟ ورته یې مورې چې کله تا زه د کوره پسې واخیستم، زه د دې کور در کونجه و در دې کوڅې در سره ولاړم، زما دا فکر و سوچ و چې زه خپل ځان هر ځای ګرځولی سم، زه به ولاړ سم، د چا د ګوټو مزدوري به کوم، د چا د کور مزدوري به کوم، د چا چوټې به پالشوم، لیکن د خپل ځان نه بقا به پیدا کم. لیکن مورې چې کم شفقت ستا زما سره دی، نو زما دا عقیده ده چې ستا د کور ستا د غیږې بغیر هغه شفقت بل ځای نسم پیدا کولی. نو مورې که ته ما د کوره پسې واخې، ستا د کور شفقت به بیا زه چیرې پیدا کم؟ نو چې کله د مور ته د شفقت ذکر کوي، د هغه مور محبت او شفقت په جوش کې رالی، باره را منډې کوي، دې زوی په دې غیږ پورې نسي مچوي، ورته زوی چې کله زما شفقت ته بل ځای نسي پیدا کولی، ما ته په هر حال کې قبول و منظور یې. نو علامه ابن قیم وایي چې تاسو راسئ د خپل رب دربار ته داسې کښېنئ، او دا ورته وایي چې الهي عبدک العاصي اتاکا، یا الله ګناهګاره بنده خو راغلی یم،
مقرا بالذنوب وقد دعاک یا الله د ګناه اقرار کوم او تا ته ژړا کوم. ان تغفر فانت لذاک اهل یا الله که مغفرت راته وکړي ته د دې اهل و ان تردد فمن يرحم سواک یا الله که مې د کور په سوا خې بیا به مې څوک کور ته پرېږدي. نو د الله ذات دی، د الله شفقت دی، د الله محبت دی، د الله تعالی د خپلو بندگانو سره مینه ده. الله تعالی زما او ستا د توبې د ډېره وخته انتظار کوي چې زما بنده به زما سره کله صلح وکړي، زما بنده به زما سره کله جوړه وکړي. نو د الله د صلح بهترین موقع په ټوله کال کې رمضان المبارک او په ټوله رمضان المبارک کې دا عشره او په دې عشره کې د جمعې ورځ او په جمعې په ورځ کې د جمعې آخرنی مازدیګر د لمر لوېدو پر وخت چې انسان د ځان سره فیصله وکړي چې زما د نافرمانۍ لمر م ولوېدی بس، نو بیا به د الله رحم راځي، الله تعالی به پر موږ باندې وسیله کوي او الله تعالی به موږ ته شفقت او الله تعالی به پر دې روژه مات زموږ ازادي د جهنم څخه کوي. الله تعالی دې دا څو خبرې په خپل دربار کې قبول وګرځوي.